دوستانو دا دغه مو وتړئ، دا څه شي ورته وایي، سیټ بیلټ دا وتړئ. او دا وتړئ. تیار یاست په خیر؟ انشاءالله. لا هر څه نه مخکې یو خوندور درود په محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم باندې ووایاست. اللهم صل على اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قدرمندو دوستانو، الحمدلله د مخبرونی چې د سیرت په اړه باندې مو وعده در سره کړې وه، نن یې اولنی درس ده. اول به ابراهیم علیه السلام د ده نوم او د ده کورنۍ پیژنو، ورپسې به ابراهیم علیه السلام د الله جل وعلا لطرفنا وم نبی او رسول ده، الله اعلم. بیا د ابراهیم علیه السلام مخکې چې کوم انبیا راغلي دي هغه به پیژنو. ابراهیم علیه السلام څنګه پیدا سول او د کوم باچا په وخت کې پیدا سول چې هغه مشهور باچا نمرود ده. نمرود به پیژنو چې څنګه پیدا سول، څنګه باچي ته ورسېدل او بیا یې څنګه د خدایي دعوه وکړله. بیا په څه شکلي مقابله وکړله او د الله جل وعلا د توحید دپاره یې کومې قرباني مې ورکړلې، د توحید عقیدې دپاره، د ایمان دپاره. ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام په دریو زامنو کې دا د انبیاو سلسله په کوم یو کې راغلی ده. قدرمندو دوستانو، اولنۍ خبره موږ ولې د ابراهیم علیه السلام سیرت را شروع کوو؟ دا ډیره مهمه خبره ده. ابراهیم علیه السلام د ټولو انبیاو پلار ده. څه انبیا چې راغلي د ابراهیم صلی الله علیه وسلم د دوو زمنو اولاده ده. د ابراهیم علیه السلام دوه زامنو، یو اسماعیل علیه السلام د مشر زوی ده او بل اسحاق علیه السلام د کشر زوی ده. دا څومره انبیا چې راغلي دي دا ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي دي. یوازې شپږ انبیا له ابراهیم علیه السلام نه مخکې راغلي دي، نور د ټول انبیا له ابراهیم علیه السلام نه وروسته راغلي دي. بیا چې د ابراهیم علیه السلام دغه سلسله تاسو یو څه وپیژنئ، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابراهیم علیه السلام د کوم زوی په اولاد کې راغلی ده؟ هغه د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغلی ده. بیا به د مکې مکرمې جوړولو پورې دا سیرت چې تاسو زده کړئ، ورباندې پوهه سئ، اقسام د عربو زده کړئ، نو ان شاء الله الرحمن بیا به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت به خوند درکوي، مزه به درکوي، تر څو پورې بیا د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت په ښکلي انداز زده کړي. قدرمندو دوستانو، اوله خبره ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام د تاریخ زوی ده، پلار یې تاریخ نومیدل. دغه تاریخ د اهلی کتابو په نامو کې د ده کتاب راغلی ده، د ده نوم راغلی ده. د ابراهیم علیه السلام پلار ابن جریر رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي چې د ده حقیقي او اصلي نوم او چې کوم حقیقت ده او صحیح ده هغه آزر ده، لکه څنګه چې په قرآن کې راغلی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. نو قرآن کې او د اسلام په مبارک دین او شریعت کې د ابراهیم علیه السلام پلار څه شي نومیدل؟ آزر. لیکن د اهل کتابو په کتابونو کې څه راغلی ده؟ اهل کتاب لکه یهود، د یهودو په کتابونو کې څه راغلی ده چې د ابراهیم علیه السلام پلار څه شي نومیدل؟ تاریخ نومیدل. او دا چې کله د تاریخ نوم کله وخت کې په حاصره هم یادیږي، تاریخ یا تاریخ. خو لیکن د دې وروسته بیا زه جواب درته کوم چې دا د ده لقب ده د ابراهیم علیه السلام د پلار. متوجه سي را تبارک الله فیکم؟ اواز مې سته؟ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام. دی ما جواب راکوي، ښه ما جواب راکوي، ځانو دومره بزرګیان او صوفیان مه جوړوئ چې یو کس ما ته جواب که کله لیف خرابېدل بارک الله فیکم اله العالمین مو سر لوړي کړه. دا 400 مؤمنان مسلمانان یاست، دا 400 د رب دپاره د پیغمبر دپاره یې نورو کورنیو ته ورسویه. ما ته شی لا په والله که راکوي
خو د رب دپاره یې ورسوي چې دا یو څو نن موږ د فلم سټاران پیژنو. ای مسلمانانو راځئ د خپل د الله پیغمبران وپیژنو، راځئ د خپل پیغمبر وپیژنو. نن موږ د فلمونو د ډرامو هیروګانو سټاران، د کرکټو د فوټبال هیروګانو سټاران پیژنو، د ټیک ټاک ډمانو دلګان پیژنو. راځئ د خپل پیغمبرانو پیژندلو ته یو څو وخت ورکړو چې په حقیقي معنا باندې یې وپیژنو. صحیح ده؟ نو دا لایف در سره نورو مؤمنانو ته رسوي. د ابراهیم علیه السلام پلار چې دا تاریخ یې نوم ده، د اهلی کتابو په کتابونو کې دا د ده لقب و. د دوی یو بت و، هغه تاریخ یا تاریخ نومېدل، نو ده به د هغه ډېر عبادت کول، نو ده ته هم همدا نوم ورکړلی شو دا لقب. نو دا د ده لقب د اصلي نوم څه شی ده؟ امام ابن جریر رحمه الله وایي چې اصلي نوم د ده آزر ده، لکه څنګه چې په قرآن کې رب العالمین جل وعلا ویلي. خبره پوه شوس؟ بالکل و کارسي. ابراهیم علیه السلام د آزر زوی ده، آزر د باحور زوی ده، باحور د ساروغ زوی ده، ساروغ د بن راغو زوی ده، د راغو زوی ده، راغو د فالغ زوی ده، فالغ د عابر زوی ده، عابر د شالح زوی ده، شالح د ارفخشد زوی ده، هغه د سام زوی ده، سام د نوح علیه السلام زوی ده. تاسې متوجه سي الله جل وعلا وای په قرآن عظیم شان کې وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم، یعنی کوم منهج چې د نوح علیه السلام هغه منهج د ابراهیم علیه السلام، توحید یا الله جل وعلا وحدانیت، او هغه تګلاره چې د نوح علیه السلام کومه تګلاره چې د توحید و د پاک دین و د شریعت و، هغه لاره د چا وه؟ هغه لاره د ابراهیم علیه السلام هم وه. قدرمندو دوستانو، ابراهیم علیه السلام دا عجمی نوم ده، لیک راته متوجه سي. ابراهیم علیه السلام عجمی نوم ده، معنای ده مهربان پلار. ابراهیم علیه السلام بعضې د موږ د تاریخ د سیرت کتابونو لیکلی چې دی په عراق کې پیدا سوی، بعضې د تاریخ کتابونو لیکلی دي چې دی په شام کې پیدا سوی ده. خبره پوهیږي را سره که نه پوهیږي؟ بعضې د تاریخ کتابونه وایي چې دی په عراق کې پیدا سوی او دی عرب نه ده. او یو خبره تر ټولو مهمه دا یاد وساتئ، په ټولو انبیا او رسولانو کې 4 انبیا په عربو کې راغلي دي، نور ټول په عجمو کې راغلي دي. دا در سره نوټ کړئ. 2 انبیا په عربو کې راغلي دي، 4 انبیا په عربو کې راغلي دي. شعیب علیه السلام ده، هود علیه السلام ده، صالح علیه السلام ده، او محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم ده. دا 4 انبیا په عربو کې راغلي، نور ټول په عجمو کې راغلي. نو ابراهیم علیه السلام عجمی ده، د ده د نامو معنا د نومې ده، نومې څه شی ده؟ نومې مهربان پلار ابراهیم. د ابراهیم علیه السلام 2 ورونه وو، او د ابراهیم علیه السلام چې کله پیدا شول، دا قصه بیا په تفصیل سره وروسته درته کوم، چې لیک مختصر دا خبره یاد وساتئ. ابراهیم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې 2440 کاله عمر و. نوح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې 2440 کاله عمر و. او د حضرت صالح علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په منځ کې 140 کاله عمر و. او همدغسې د آدم علیه السلام نه بیا تر ابراهیم علیه السلام پورې 3641 کاله عمر و. خبره را سره پوهیږي قربان موسم؟ بالکل کاری صاحب. تفسیر جلالین کې وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيم، په تفسیر جلالین کې د دغه آیات په تفسیر کې راوړی ده چې د ابراهیم علیه السلام نه مخکې 4 انبیا راغلي دي. څو؟ 4 انبیا راغلي دي. مخکې مې درته وویل چې د ابراهیم علیه السلام نه مخکې د صالح علیه السلام په منځ کې فاصله ده 140 کاله، د نوح علیه السلام سره فاصله ده 2440 کاله، او له آدم علیه السلام سره 3441 کاله ده د دې فاصله ده. ابراهیم علیه السلام وم نبی او رسول ده د الله جل وعلا چې انسانیت ته راغلی ده. له ابراهیم علیه السلام نه مخکې صالح علیه السلام ده، له هغه نه مخکې هود علیه السلام ده،
له نه مخکې نوح علیه السلام ده، له نوح علیه السلام نه مخکې ادریس علیه السلام ده، له ادریس علیه السلام نه مخکې شیث علیه السلام ده، له شیث علیه السلام نه مخکې آدم علیه السلام ده. دغه شپږ انبیا لابراهیم صلی الله علیه وعلى آله وسلم نه مخکې راغلي دي. یعنی آدم ورپسې شیث ورپسې ادریس دا زده کړي، بیا نوح بیا صالح هود بیا صالح علیهم الصلاة والسلام. دا شپږ انبیا لابراهیم علیه السلام نه مخکې راغلي دي. دا تفسیر جلالین دا خبره کړې ده او د دې آیات په ترجمه کې راوړي ده چې وان من شیعته لابراهیم، او په تفسیر صاوی کې هم دا خبره راوړي ده چې نوح علیه السلام بیا اسلام ده بیا آدم علیه السلام ده، سلام نه مخکې صالح علیه السلام ده، هود علیه السلام ده، نوح علیه السلام ده. و اعیاهما دغه په اسمانونو کې چې څونه انبیا دي، چونکې د ابراهیم علیه السلام لدې خبرې سره تعلق سته دا هم زده کړي. دا جمله نه ده اعیاهما، دا و حروفه دي. په دې جمله کې د و انبیاو نومونه دي. اعیاهما خو به نه درنه یېرېږي، قلم و کاغذ در سره راواخلئ قربانه که موسم. مخکې مې درته ویل سي دا علمي خبرې، بیا زه سوالونه درنه کوم. اعیاهما و حروفونه دي په دې جمله کې، و خو دغه و حروفونو کې د و انبیاو نومونه دي. اعیاهما اول الف ده، په اول اسمان کې څوک ده؟ آدم علیه السلام ده. دوم کې عین ده، په دوم اسمان کې څوک ده؟ عیسی علیه السلام ده. ګوري اعیاهما، یعنی دا حروفونه د دې جملې زده کړي، بیا ان شاء الله د انبیاو نومونه درته اسانه کیږي. اول کې آدم علیه السلام ده، په دوم کې عیسی علیه السلام ده. یا وسیا ده، په دریم اسمان کې یحیی علیه السلام ده. اعیا لیا نه وروسته الف د ادریس علیه السلام ده په څلورم اسمان کې. اعیاه په پنځم اسمان کې هارون علیه السلام ده. هو ما میم ده، په میم کې موسی علیه السلام ده په شپږم اسمان کې. او لمیم نه وروسته الف ده ما ابراهیم علیه السلام ده چې په اووم اسمان کې ده. دا په صحیح احادیثو کې چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج لدې انبیاو سره په دې اسمانونو کې ملاقات کړی ده. اعیاهما بالکل په دې خو مو سره خلاص کړل. اول نبی دی الله جل وعلا آدم علیه السلام ده، بیا شیث علیه السلام ده، بیا ادریس علیه السلام ده، بیا نوح علیه السلام ده، بیا هود علیه السلام ده، بیا صالح علیه السلام ده، بیا ابراهیم علیه السلام ده. ابراهیم علیه السلام الله جل وعلا ورتوای په قرآن کې ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. الله وی مال نبوت نه مخکې دته دا توفیق ورکړی و، دته مې دا هدایت کړی و، دا معلومات مې ورکړي و، استقامت مې په دین او په توحید باندې ورکړی له نبوت نه مخکې رب العالمین جل وعلا وایي. الله اکبر. ابراهیم علیه السلام ډیر نازولی رسول دی الله جل وعلا، په پنځو اولو العزم رسولانو کې دی راځي. دا خبر هم در سره نوٹ کړئ. په سورة الاحزاب کې الله جل وعلا اولو العزم رسولان پنځه ښودلي دي. څوک ده؟ اول نوح علیه السلام ده، بیا ابراهیم علیه السلام ده، موسی علیه السلام ده، عیسی علیه السلام ده، محمد رسول الله ده. دا پنځه اولو العزم یعنی تر ټولو هغه د اعلی مرتبې خاوندان دي. پنځه اولو العزم رسولان دي. نو ابراهیم علیه السلام په هغه اولو العزم رسولانو کې یو رسول ده، او دی خلیل دی الله ده، خلیل دی رب العالمین جل وعلا ده. ابراهیم علیه السلام په الله جل وعلا ډیر زیات ګرانو، او دی الله جل وعلا د ده له نبوت نه مخکې زړه له توحید نه ورتړه کړی. ابراهیم علیه السلام ما كان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما. وس يهوديان وای ابراهیم علیه السلام يهودي العياذ بالله. همدغسې نور اهل کتاب وای ابراهیم علیه السلام نصراني. نو الله جل وعلا ورته ویل چې ما كان ابراهیم يهوديا، ابراهیم علیه السلام چې نه يهودي و نه نصراني و، ولكن كان حنيفا مسلما، لیکن دی موحد مسلمان و. دی څه شی و؟ موحد مؤمن مسلمان و ابراهیم علیه الصلاة والسلام. قدرمندو دوستانو، د ابراهیم علیه السلام مور بی بی سی ده
په یو ځای کې امیله نومیږي او په بل تاریخ کې چې کلبي رحمه الله راوړې د بونا نومیدله او دا مؤمنه وه دا مؤمنه وه د ابراهیم علیه السلام مور څه شی وه مؤمنه وه په یو کتاب کې امیله یې نوم راغلی ده او په بل کتاب کې بونا نوم راغلی ده دا په څلرم پلار کې دا له سام سره ګډیږي قدرمندو دوستانو یوه ډیره مهمه خبره اول رسول دی الله جل وعلا انسانیت ته د نوح علیه السلام ده څوک ده نوح علیه السلام بارک الله فیکم الله مو سر لوړي کړه ویده مه کینئ والله بالله ډیرو مؤمنانو ته یې ورسوئ اله العالمین به په ورځ د قیامت د دې انبیا و شفاعت موږ تاسو ته رانصیب کوي الله دې رانصیب کړي نوح علیه السلام اول رسول د الله جل وعلا ځمکې ته دا بیا د دوی په تفسیر کې د دوی په سیرت کې بیا درته وایم که الله جل وعلا توفیق رانصیب کړل ابراهیم علیه السلام ته راځو ګوري دوستانو د نوح علیه السلام څلور زامن وو څو څلور سام حام یافث کنعان کنعان د نوح علیه السلام هغه زوی ده چې کله الله جل وعلا طوفان راوستل د نوح علیه السلام په قوم نو دغه کنعان له خپلې مور سره په دې سیلاب کې او په دې طوفان کې هلاک شول مړه شول مؤمن مسلمان نه و کافر و د نوح علیه السلام ښځه او دا بچی او دا درې زامن چې وو د نوح علیه السلام سام حام یافث له دغه دریو زامنو نه د نوح علیه السلام ټول اولاد انسانیت راغلی ده سام حام یافث چې څومره انبیا راغلي دي دا د دې سام په اولاد کې راغلي دي دا زده کړئ دوستانو چې څومره انبیا راغلي دي د دغه سام په اولاد کې راغلي دي قلم او کاغذ ته در سره بیا د دې پوښتنې درنه کوم چې څومره انبیا راغلي دي د سام په اولاد کې راغلي دي او چې څومره طاقتور بچیان راغلي دي دا د حام په اولاد کې راغلي دي د چا په اولاد کې د حام په اولاد کې څومره ظالمان و جابران و قاتلان راغلي دي دا د یافث په اولاد کې راغلي دي پوهیږي که نه پوهیږي وقارس محترم یافث اوس ابراهیم علیه السلام د چا په اولاد کې د سام دا خبره مې ځکه درته وکړه چې اوس نمرود راځي نمرود باچا چې د خدایي دعوه یې کړې وه د دې نمرود دا د چا په نسل کې ده دا د یافث په نسل کې ده یا بعضې علماو دی د حام په اولاد کې ښودلی ځکه دی طاقتور هم پکې طاقتور و او که بیا وروسته ظلمونو ته کړې نو بیا بعضې علماو ویلي داسې د یافث په اولاد کې راغلی ده قدرمندو دوستانو په دې باندې خو پوه سولاست چې د ابراهیم علیه السلام نه مخکې شپږ انبیا راغلي دي آدم علیه السلام نه واخله شیث علیه السلام د ادریس علیه السلام د نوح علیه السلام د هود علیه السلام د صالح علیه السلام دا شپږ انبیا له ابراهیم علیه السلام نه مخکې راغلي ابراهیم علیه السلام د ټولو انبیاو پلار ده ابراهیم علیه السلام نسل کې ټول انبیا راغلي دي د ده دوه بچیان دي چې وروسته به بیا انشاءالله په خپل ټیم د دې خبره درته وکړو قدرمندو دوستانو خو په دې خو پوه سولاسته چې ابراهیم علیه السلام د نوح علیه السلام په اولاد کې دي د سام په اولاد کې راغلی ده دوستانو په دې خبره خو ان شاء الله الرحمن پوه سولاسته د حام د ابراهیم علیه السلام د پیدایش قصه به اوس درته وکړم چې په ذهن کې مو دا پیدا سي له دې نه مخکې به بیا همداسې پسې ځو د نمرود قصه به مخکې ته راسي که خدای کویل چې نمرود هم وپېژنئ او د دې تر څنګ د نمرود څوک څنګه پیدا سول او په څه شکل باندې د ژوند و زندګي شروع کړه او ابراهیم علیه السلام یې څنګه مقابله وکړه ابراهیم علیه السلام باندې خو پوه سولاست چې ابراهیم علیه السلام عجمي ده دی عربي نه ده دی په عراق کې پیدا شوی ده بابل کې پیدا شوی څوک وایي په کوفه کې پیدا شوی ده او څوک وایي چې په سوریه کې ده اوس سوریه د دې ته شام په خوا ویلی کېدل په شام کې پیدا شوی ده ابراهیم علیه السلام پلار آزر ده او دی په څوم پلار کې په شپږم پلار کې غالبا که په اووم پلار کې دی نوح علیه السلام ته رسیږي او د ده بیبي سوه امیله یا بل نوم چې راغلی ده بونای نوم راغلی ده قدرمندو دوستانو بعض علماو د ابراهیم علیه السلام د پلار نامو ته دغه آزر نوم چې راغلی دا وایي د ده تره بعض علماو دا ویلي دي خو لیکن جمهور علما وایي
چې نه آزر د ابراهیم علیه السلام پلار و تره نه و. ځکه قرآن عظیم شان کې هر ځای کې دته ویلی سوي دي، اوس به درته راسي چې وإذ قال ابراهیم لابیه یا ابتي، نو ټول هغه نومونه یې ورته اخیستلي دي. یا د نمرود په واقعه کې به اوس درته راسي چې دې زوی ته د نصیحت وکړه. قدرمندو دوستانو، ابراهیم علیه السلام خو مو تر دې ځایه پورې وپېژندل. اوس راځو د ابراهیم علیه السلام چې ډېره زیاته مقابله په توحید کې راغلې له نمرود سره راغلې ده. دا نمرود به اوس وپېژنو. بیا د ابراهیم علیه السلام پیدایش هم په دې ځای کې راځي. حم د نوح علیه السلام زوی ده. داسې کله واده وکړل، له واده نه وروسته یې زوی پیدا سول د کوش په نامو باندې. د څه شي په نامو؟ د کوش په نامو باندې. کوش چې کله لوی سول، هغه واده وکړل، نکاح یې وکړله، د هغه زوی پیدا سول. الله جل وعلا زوی ورکړل د کنعان په نامو باندې. د چا په نامو؟ د کنعان په نامو باندې. دغه کنعان چې رالوی سول او الله جل وعلا دته سلطنت ورکړل، حکومت یې ورکړل. څه شی ورکړل؟ حکومت او سلطنت یې ورکړل. بیا د نکاح وکړله. کله چې نکاح وکړله د اولاد نه کېدو. څه شی نه کېدو؟ اولاد نه کېدو. د ده اولاد نه ول. د دغه کنعان چې دا د کوش زوی ده، کوش د حام زوی ده، د ده اولاد نه کېدل. دی حکومت باچا و. د ده ښځه چې وه دا بد اخلاقه وه. نو ښځې یې له بل چا سره بد اخلاقي کړې وه. نو دوی ته له دغې بد اخلاقي نه دغې ښځې ته الله پاک یو بچی ورکړل. دا بچی چې پیدا سول، دا د دې کنعان ډېر بد یېسېدل. کله چې دا بچی پیدا سول، دا خو د ده حقیقي بچی نه ده. پلار یې ورباندې د حرکاتو ته چې بیا کتل، ځکه هغه پوهېدل چې د ما اولاد نشته، نو دا له کومه سوی ده. نو په دغه وخت کې دغه کنعان خپلې ښځې ته وویل چې دا بچی دې مړ کړل، دې نه ځان خلاص کړه. هغې دا خبره ونه منله. دغه بچی راواخیستل، یوې لرې ځای د غرو د دښتې په طرف باندې یوړل، ورې په یو غار کې کېښودل، تر څو پورې د ده له قتل نه ځان وژغوري. نو کله وخت کې چې دا بچی یوړل، هلته الله جل وعلا حکمت پکې دا و. رب العالمین جل وعلا غوښتل امدا چې د دنیا او د انسانانو ازمایش او امتحان واخلي. هلته الله جل وعلا په دغه ماشوم باندې یو ځناور مقرر کړل. دا ځناور به ورته راتلل او دغه ماشوم به شیدې جینې خوړلې. د دغه کنعان چې باچا ده او د حام لمسی ده، سلطنت یې په لاس کې ده. نو د ده اولاد نسته، نو ښځې له بل چا نه ده بچی راوړی ده. نو هغه د غوښتل چې لرې کړي. نو ده ته زړه مطمئن سو چې د ما دا بچی د ښځې وژلی ده، نو جنې خلاص ومه. شپې ورځې تېرېدلې، میاشتې کلونه تېرېدل. په دې وخت کې دغه د منطقې خلق تللی دي چې که ګوري یو ماشوم ده په دې منطقه کې، په دې غره په خوا کې، نو دا یې راوړل کلي و منطقې ته یې راوړل. چې کله یې کلي و منطقې ته راوړل، د ده نوم یې نمرود کېښودل. څه شی کېښودل؟ نمرود یې کېښودل. د دغه نمرود سره چې د ابراهیم علیه السلام کومې مناظرې راغلې دي، نو هغو نه به بیا خوند واخلی چې وروسته راځي که خدای کویل. قدرمندو دوستانو، دا خپرونه په ځان مه بوج کوئ. ان شاء الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې به دونه مرسته در سره وکړي چې په ژوند و زندگی باندې به پوهه سي. کله وخت کې چې دا ماشوم راوړل کلي ته، نو دا ماشوم باندې نوم نمرود کېښودل. نمرود په دې نه پوهېدل چې کنعان د ما پلار ده، باچا، او باچا هم په دې نه پوهېدل چې دا همغه نمرود ده چې د ما د ښځې زوی ده. ګورې دا نمرود ولد زنا ده. څه شی ده؟ ولد زنا ده. دغه نمرود چې ده، دې بیا په راتلونکي کې د خدایي دعوه کړې ده. وروسته به انشاءالله په تفصیل سره دا خبره درته راسي. په څه شي سره؟ په تفصیل سره به انشاءالله خبره درته راسي. دغه نمرود رالویېدل غلاوې شروع کړلې. ډاکوګانې له ځانه جوړ کړل، نور ډاکوګانې له ځانه سره ملګري کړي ول، غلاوې به یې کولې، قتلونه به یې کول.
ډېر شی بلا عسکرو خلق له ځانه سره برابر کړل، بله خپله لویه ډله یې جوړه کړې وه. نو بل وخت کې دغه کنعان سی باچا د دا ورباندې خبر سول تر څو له دغه ډلې نه انتقام واخلي او دا ورک کړي. نو کله د دې سي مقابله شروع سوه، الله جل وعلا اراده امدا وه دا نمرود ورباندې غالبه سو. باچا ته او د باچا لښکر ته یې ماتې ورکړې، بلکې نمرود دغه خپل پلار پسې ووځل، ورباندې خبر نه اوسي دا د ما پلار ده. پلار خو یې نه و په واقعیت کې، خو لیکن د ده د مور خاوند و نه. نو په دغه وخت کې نمرود ته د دې ځای حکومت په لاس باندې ورغلل. کله چې د دې ځای حکومت په لاس باندې ورغلل، غالبا امام ابن جریر رحمه الله او یا د دې تر څنګ د موږ نورو علماو دا خبره راوړې ده چې په دنیا کې 4 کسانو په ټولې دنیا باندې حکومت کړی ده. په دنیا کې 4 کسانو په ټوله دنیا حکومت کړی ده. 2 پکې مسلمانان تیر سوي او 2 پکې کافران تیر سوي. دا مسلمانانو کې چې راغلي دي، یو ذوالقرنین ده، بل سلیمان علیه السلام ده. د ټولې دنیا باچي کړې ده. بیا دا 2 سکوپار راغلي دي، یو بخت نصر ده او یو همدغه نمرود ده. دغه نمرود ته الله جل وعلا دومره طاقت په ځمکه کې ورکړل چې د ټولې دنیا باچا یې له ځانه جوړ کړل. څه شی له ځانه جوړ کړل؟ د ټولې دنیا باچا له ده نه جوړ سول. نمرود ژوند زندگی کول، خپل حکومت یې کول. بعضې مفسرین وایي لکه تفسیر جلالین یا تفسیر ساوي دا خبره راوړې ده چې ده هم ځان خدای جوړ کړی و او هم به یې د بوتانو عبادت کول، هم به یې له ځان د خدایي دعوه کړې وه او هم به یې د څه شي خبره کوله؟ د بوتانو. چې د هرې دنیا له خلقو سره به د ده جګړه راغله، الله به د ده مرسته و مدد کول، یعنی کامیابي به د ده په نصیب کېدله. یا الله جل وعلا ډېر حکمتونه پکې دي. د رب العالمین جل وعلا ډېر زیات حکمتونه د ده په دې ځمکه نیولو کې ول. نمرود خپله باچهي کوي. کله چې د دې باچهي په دوران کې ده ته نجومیان راغلل، ساحر و کوډګر ورته راغلل، ورته ویې ویل چې په دې کال کې د ابراهیم علیه السلام د پیدایش قصه اوس درته راځي. نمرود خو مو تر دغه ځایه پورې وپېژندل چې نمرود له زنا نه پیدا سوی ده. پلار یې کنعان ول، د له خپل پلار سره مقابله وکړه او دی له منځه یوړل او دی د ټولې دنیا واکدار الله جل وعلا جوړ کړل. کله چې نجومیان ورته راغلل، ساحران ورته راغلل، نمرود ته یې وویل چې سږ کال په دغه کال کې به یو داسې ماشوم پیدا کیږي چې د تا حکومت به د ده له لاسه خرابېږي. متوجه یاست که نه یاست؟ د تا حکومت به د ده له لاسه خرابېږي او دی به د تا حکومت او د باچهي ته لوی خطر وي. کله چې نمرود دا خبره واورېدله، نمرود اعلان وکړل چې سږ کال څومره ماشومان پیدا کېږي دا ټول ووزنئ، او چې څومره نارینه دي دوی دې له ښځو جدا سي، او یو له ښار نه لرې دښته یې د نارینهو دپاره جوړه کړله او په هرو 10 کسانو باندې یو عسکر مقرر کړل چې څو دا خلق پټ لاړ نه سي او له خپلو بیبیانو سره کوروالی ونه کړي. دی خپل هم نمرود له ښار نه لاړل، دی خپله له ځان هم بیرېده، لرې لاړل او تنها یې په دښته کې واړول. د ابراهیم علیه السلام پلار چې تاریخ یا آزر نومیږي، تاریخ یې لقب ده، اصلي نوم یې آزر ده. امام ابن جریر رحمه الله څه وایي په خپل تفسیر کې؟ والصواب ان اسمه آزر. نو حق خبره دا ده چې د ده نوم آزر و. نو دی د نمرود هغه خاص کس و. نمرود هغه خاص کس و. لکه په دې نن زمانه کې دا د بعضې رئیس جمهورانو یا لکه د بعضې صدر اعظمانو دا ناظران نه دي، هر وخت کې دې ناظرانو ډېر زیات کار خراب کړی وي. دا چاپړوسان یې درته ښایي.
نو بل وخت کې دغه نمرود ډیر ضروري کاری په بازار کې پیدا کیږي. نو دغه آزر راوغوښتل د ابراهیم علیه السلام پلار چې ګوره په چا مې باور نسته، لاړ بسې دی ډیر د بوتانو عبادت ګزارم و د آزر ډیر عبادت به یې د بوتانو کول او د نمرود ور باندې ډیر اعتمادم و بروسیم و. نو دی راوغوښتل چې ته به لاړ سې دا کار به وکړې، ګوره ګوره ځنډ به نه کوې، اخوا دېخوا به نه ځي، ډاریک به بیرته راځي. آزر جواب ورکړل چې ای نمروده زه خپله هم له دې نه ډېر بیریږم چې دا ماشوم پیدا نسي، ډېر زیات بیریږم، نو زه به بیا څنګه دا کار کوم؟ و د الله جل وعلا اراده بل شی ونه. آزر چې کله لاړل و د نمرود کار کوي، په هغه باندې عمل کوي، کله چې لاړل هغه کار یې وکړل نو فکر یې کړی چې ته راځئ ورې به په دې بیبي باندې پوښتنه م وکړې، هسې به سر ورښکاره کړې نور به راځي. کله چې د ابراهیم علیه السلام کور ته لاړل خپله بیبي یې ولیدله نو خو ځان یې قابو نه کړل، کنټرول یې نه کړل، له خپلې بیبي سره یې کوروالی وکړل. کله چې کوروالی وکړل په همدغې ورځ باندې ابراهیم علیه السلام د مور په نس کې الله جل وعلا دې تحمل ورکړل. نمرود د آزر راغلل د نمرود خواته، خو کله وخت کې چې دغه حال په ختمېدا باندې سول، ابراهیم علیه السلام د پیدایش شپې راغللې. په دې کې د تاریخ د علماو اختلاف ده. بعضې د تاریخ و د سیرت علما وایي چې ابراهیم علیه السلام مور آزر خبر کړی و چې دی پیدا سول، او بعضې علما وایي چې نه نیو خبر کړی. دا بعضې چې وایي نیو خبر کړی هغه واقعه داسې بیانوي چې کله د ابراهیم علیه السلام پیدایش راغلل نو مور بیبي یې لاړله یوه غره ته، نو هلته ابراهیم علیه السلام پیدا سو. کله چې ابراهیم علیه السلام پیدا سو ورې په غره کې په یو غار کې پرېښودل، دا بیرته کور ته راغله. کله چې کور ته راغله ابراهیم علیه السلام الله جل وعلا لکه نور ماشومان چې په کال کې غټېږي، ابراهیم علیه السلام به په میاشت کې غټېدل، او ابراهیم علیه السلام چې نور ماشومان به په میاشت کې غټېدل، دی به په هفته کې غټېدل. ابراهیم علیه السلام هلته تر و تازه په دې غار کې پروت ده. دا نه دی دا ماشومان چې دا ګوتې روح دي، ده نو له دې ګوتو نه الله جل وعلا د تاریخ علما لیکي، د سیرت علما، چې په دې ګوتو کې الله جل وعلا دلته خوراک و څښاک ورکول. په دې ګوتو کې الله جل وعلا دلته خوراک و څښاک ورکول. مور به یې کله کله پوښتنې ته ورتله، حیران به و ورته. له مور سره هم بعضې واقعات راغلي دي. نو یو وخت کې ابراهیم علیه السلام چې څه غټ سول، له بلوغ نه مخکې خبره ده، ځکه الله جل وعلا وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. الله وایي ما له نبوت نه مخکې دته پوهه ورکړې وه، خو دی ماشوم په ماشومانو کې چې مور یې ورغله، مور ته وایي چې مورې د ما رب څوک ده؟ مور یې ورته وایي چې د تا رب زه یم. وایي د تا رب څوک ده؟ وایي د تا پلار ده. وایي د هغه رب څوک ده؟ وایي د هغه رب نمرود ده. وایي د هغه رب څوک ده؟ نو ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي چې چوپ سه، مور ورته وایي چې چوپ سه، نورې دا خبرې مه کوه، دا غټې غټې خبرې دي. په دغه وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دغه خبرې له مور سره وکړلې، مور یې ډاریک راغله له آزر یې خبر کړل، ځکه نمرود اعلان کړی و چې دا ماشومان ووزنئ، خو که د چا په کور کې دا ماشوم پیدا سول ما ته یې خبر را نه کړل، د هغه په بدل کې به دا وزنم، دغه خپل پلار به یې وزنم. په دې وخت کې مور بیبي نمرود دغه خبر کړل، آزر یې خبر کړل چې وسړیه ګورې دا وسړیه دا د موږ په پښتو کې دا زنانه خاوند ته وایي نه، نو داسې نه یې چې د ما داسې قاري صاحب لکه سیوري ورته ناست و دا خبره یې وکړه، بیخ مو ونه زه بیا خو موټاپي ډېرې زده دي نه، چې وا خاونده هغه نمرود چې له کوم څه موږ بیرولو یا ساحرانو کومه خبره کړې وه، هغه ماشوم خو د ما ته بچی راوختل. آزر خو پوه سو چې کړي دي نه، آزر خو پوه سو چې زه خو راغلی وم کور ته. نو آزر له خپلې بیبي سره ملګری سو، ابراهیم علیه السلام ته ورغله. ابراهیم علیه السلام ته چې ورغله سیوري څنګه ورته وکتل، ابراهیم علیه السلام ورته وایي پلاره رب دې څوک ده؟ وایي د ما رب وایي څوک ده؟
ابراهیم علیه السلام چې دا خبر نمرود دا پلار یې ورته وایي ازر وای مور دی د تا رب ده وای د هغې څوک ده وای زه یم وای د تا څوک ده وای نمرود ده وای د نمرود څوک ده نو ابراهیم علیه السلام ته یې ویل چې دا خبرې مه کوه څه ټرټن او دا زورونه یې ورکړه ترټن او زورونه یې ورکړله نو راغلل کور ته اوس ازر خبره وکړله ازر فکر یې وکړل چې دا ماشوم خو نمرود خبریږي ورباندې کله چې نمرود ورباندې خبریږي نو مخکې ولاړ سه نمرود په خپله خبر کړ بیا داسې نه وي چې خطره درته جوړه کړي نو په دې وخت کې نمرود لاړل نمرود ازر لاړل نمرود ته ورغلل نمرود ته یې وویل چې سرجي کار خو له مانه خراب شوی او هغه ماشوم هغه خو د ما بچی پیدا شوی ده ته مې خبر کړلی چې اوس هر څه ورسره کوي وزني چې هر څه کوي ورسره خو دا خبره دومره وخت کې پټه وه زه نه وم خبر اوس هغه ماشوم هلته ده نو ته پوه شوې کار دې پوه شوې نمرود ورته وویل چې ورسې دا ماشوم ماته راولي نمرود ورته وویل چې ورسې دا ماشوم څه کړي ماته یې راولي ابراهیم علیه الصلاة والسلام یې راوستل د نمرود خواته د نمرود خواته چې یې راوستل اولنۍ خبرې د ابراهیم علیه السلام له نمرود سره چې سوي دي ډېرې جالبې خبرې یې ورسره سوي دي هغه خبرې دا دي ابراهیم علیه السلام ته نمرود وویل چې د تا رب څوک او دا واقعه په مختلفو صورتونو کې رب العالمین جل وعلا موږ او تاسو ته ښودلې ده لکه په سورة الصافات کې الله جل وعلا دا بیان موږ او تاسو ته کړی ده یا لکه په نورو صورتونو کې الله جل وعلا دا خبره موږ او تاسو ته کړې ده نمرود چې کله دا خبره وکړه چې ابراهیم علیه السلام ما ته راولي چې زه خبرې ورسره وکړم سبا کې ابراهیم علیه السلام نمرود ته وروستل نمرود په هغه خپل مقام هغه د خدایي دعوت یې کړې وه د بوتانو عبادت به یې کول په دې ځای کې ناسته نو ابراهیم علیه السلام ته نمرود اوله دا خبره وکړله چې د ما په دین کې داخل سه زه د تاسې خدای یم تاسو ته صحت درکوم تاسو ته رزق درکوم وغیره وغیره دا ټولې غټې غټې خبرې ورته وکړلې چاته ابراهیم علیه السلام ابراهيم عليه الصلاة والسلام. بالکل